ژړې په ارمان سلګونې ولیدې یا خدایا کونډې یتیمان سلګونې ولیدې کونډې یتیمان سلګونې ولیدې. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ، جوړ به یاستئ. د پکتیکا موټاخان ولسوالۍ ته راغلي او په موټاخان ولسوالۍ کې یوه لرې پرته سیمه ده، سیدو کله کلیوالي سیمه ده، اطرافي سیمه ده. او په دې سیمه کې چا داسې کورنۍ را په ګوته کړې وي چې دوی د ژوند له سخته ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلې دي. داسې یوه کورنۍ ده چې دوه فامیله دي پکې، او په دې دوه فامیلونو کې هغه د کورنیو سرپرستان دواړه بېوزلان هم دي او په عین وخت کې ناروغان هم دي. د یوو یې تقریبا 9 لوڼې دي او په 9 لوڼو کې غټه هغه 14 کلنه یا 14 کلنه به وي. نور د عوایدو د کار او د مزدورۍ او د روزي د پیدا کولو هیڅ لار او طریقه نه لري. دلته د کوم جومات خدمت نیولی د خادمي کوي او بیا له دې لارې خپلو اولادونو ته یوه ګوله روزي پیدا کوي. نو یو چا یې کیسه راته وکړه چې دغه کورنۍ په داسې وضعیت کې دي چې په کلي کې چا یو من وړه ورکړي دي، هغه وړه بیا په اوبو کې خیشتوي، له هغې وروسته یې بیا ماشومانو ته ورکوي. په دې ډول یې ګزاره روانه ده. دا به نو څومره ورځې سړی په دې وړه ګزاره وکړي؟ دوست نوم دې او د کومه جا دلته راغلی؟ محمد قاسم ده، راغلی د زرمته. ولې راغلی یاستئ؟ مجبوري پرې تاسې ویل چې هلته به یو کار چې شی روزګار ته بیا چې دلته رالاستئ نو اوس څه کار درته پیدا کار ولاک راته سره پیدا ښه اوس کې څه شی موږ چې کیسه لرو چېرته یو څه خرڅه مرڅه پیدا کړه د بچیان ته موږ ته چیرې به ولاړ شئ؟ ولایت ته یا کابل ته یا چې مزدوري وکړئ. دلته اوس فعلا په دې کلي کې څه شی کې هېڅ شی نه کار نشته، روزګار نشته، دکانیم نشته. دغه د جومات خادمي وایي کې هغه موږ نیولې ده. په دې کې خو به دومره څه شی نه پیدا کېږي؟ نه هغه خو 50 منه دی که څومره دغه د کال لپاره ورکوي. نو تقریبا د ما ګونې 10 ورځې نه څو اولاده دي؟ نه بچیان دي. نه بچیانې دي؟ نارینه اولاد دي نه؟ تا ته لاس نیولی، بل ته لاس نیولی، هلته دغه ساعت پورې بیا دغو خلکو سره خدای خیر کړي چې دغو مقصد سلام خان نومېږي، مقصد دوستانی دی. هغو راټولې ستا ته لاس نیولی چې په موږ دا کلي کې بس دا خبر ده کوم مقصد چې نیمه کیلو وریجې چیرې پیدا کړو بچیانو ته ورکړو، یا نیمه کیلو وړه پیدا کړو بچیانو ته ورکړو. چې شته نه مشکل خو دا مشکل او کار هم نشته. کار هم نشته. ډېر سخت حالت چې د ماشومانو باندې کله کومه شپه راغلی یا کومه ورځ راغلی ده، مثلا دوی خو طبعا ماشومان دي خوراک غواړي یا څه غواړي چې تاسې والله ځینې تللی یم وتلی یم ډېر دغسې پرېږدي که نه وو موږ طاقت نه ورته کړي زه چې اولاد چا دی چې دی نار نه ورېږي داسې دغه د چا په اساس کړم یا د چا ضمیر اخلي. او نارینه اولاد نه لري؟ نو نور د کار روزګار هم څوک نشته. خدای دې چاره وکړي، انشاءالله دوستان به همکاري کوي حتما. دغه دوست ستاسو ګاونډی د تاسې رامخته شئ، له دوی به مو وپوښتو د دوی کورنیو په اړه باندې، یعنې دا معنا دوستانو ته معلومات ورکوي. د دغو کورنیو په اړه باندې معلومات دا معلومات چې دا خلک د ساکو دي، د ساکو نه راغلي وو. دلته بله ورځ دلته جومات کې ناست وم، یو چا کیسه راته وکړه، ویلې بېګا دوی ورک شوي نه وو دغسې کړي وو. خو زه په دې کلي راګرځېدلی یم، دا خلک ټول د شهیدان دي. دغو په شاهدي باندې زه به دې کلي ګرځېدلی یم، کچالو، پیاز، پوړو، خدای وس چې هر څومره وو دا مې ورته راټول کړي دي او دې خلکو ته مې ورکړي دي. صحیح ده. نو داسې په حال کې دي چې یو ورور دی دغه بل د هغه ډېر مریض دی، د دې جومات هغې خادمې نیولې د هغه دومره داسې یعنې د کار وال نه ده، خو د مجبوري په خاطر باندې مثلا هغه کار کې چې هره کم نو حالات یې دي ډېر خراب. نور به یې موږ تاسو ته څه ووایو؟ اوس یې ګزاره په څه شي اوس یې ګزاره دا ده چې دغه مې ورته راټول کړي، 2 ګونې وړه به وي، 2 نیمې به وي، 1 به وي. 9 نفره دي دغه فامیل ده، 4-5 دي ابل دي. نو په دغه یاتې که دغه 5 شپې وو که 10 شپې وو دغه هغه د شی ده، نور شی نه لري. تاسې له خلکو څه غواړئ؟ موږ له خلکو دا غواړو چې دې خلکو سره کومک همکاري ورسره وشي. مجبوره دي، ډېر مجبوره دي. واړه بچیان دي،
یعنې دا خپلو بچیانو ته وګورئ د ده دغسې مخه خوال پرې بدېږي زړه یې پرې بدېږي زموږ دومره زړه پرې بد ده چې کله دوی رالو ما دا د دوی دوست ته وویلې چې وسړی دا دلته رالو مقصد د موږ په سر م ټکه واچوله له خدای غضب راته وشي ځکه چې موږ یې خورو او دا ماشومان دغسې ناسته خو ډېره سخته خبره ده د ژوند کیسه د دې کورنۍ تاسې یو څه در سره شریکه سوه رښتیا هم یو عالم مشکلات دي یعنې یو څوک په تنه ځان له مریضۍ سره د خپل دومره لوی فامیل چې هغه ټولې نجونې وي او هغه هم وړې وي پر پاللو او روزي پیدا کولو پسې څنګه ورسېږي دا کیسه مو در سره شریکه کړه موږ یو څه اندازه هغه مواد راوړي دي موږ هم هغه د چا خبره د مسافرو څه نه څه همکاري او کومک سره ساتو بیا یې تر دغسې کورنیو رسوو د دې کورنۍ لپاره چې موږ څه راوړي دي شاید 15 ورځې میاشتو پورې بس یوې میاشتې پورې د 2 فامیله دي خو دا کورنۍ دوامداره لاسنیوي ته ځکه اړتیا لري چې دوی د عوایدو کومه لاره نه لري نو دې کاکا ته چې دغه نه لورګانو ته او هغه بل ورور یې چې هغه تقریبا د هغه هم دغومره فامیل ده د یو کار زمینه برابره شي په دې کې را سره همکاري وکړي تر څو پورې دوی په کار ولګوو او یوه روزي خپلو ماشومانو ته پیدا کړي.